بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راتلو جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو تېر درس چې و انځوریزه الفبا وه او تر اخره پورې مې هغه ولوستله او خلاصه مو کړه. سمه ده، ډېر ښه. نن موږ تاسو الفبا لرو. څه شي؟ الفبا. کتاب کې مو نون مخ دی، نون مخ الفبا. اوس په دې کې موږ تاسو څه شي زده کوو؟ یعنې هلته مو انځوریزه الفبا ځکه ولوستله چې موږ تاسو شکلونه ولیدل، عکسونه مو ولیدل چې دغه عکسونه په څه شروع شوي دي، کوم حرف په سر کې راغلی او په کومو کلمو کې یا په کومو عکسونو کې په څه شیانو کې دا کوم حروف راځي یا څه رقم لیکل کېږي که نه؟ همداسې دی. آفرین. ښه درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو الفبا لرو. څه شي؟ الفبا. اوس ګورئ په دې کې موږ تاسو لیکل زده کوو. سمه ده، لیکل زده کوو چې څه رقم لیکل کېږي. صحیح ده. او څه رقم مثال موږ تاسو هغه لیکو او څه رقم په کومو کلمو کې راځي. هر یوه ته به یې دوې درې کلمې هم څنګه جوړې کړم. سمه ده. ګورئ راځم اول چې دی الف دی. ګورئ الف دلته وګورئ تاسو سر کې یا تر مخ تاسو ما ته غوږ ونیسئ، ټول زیر ته وایم، تاسو راسره وایئ الف الف آ ب پ ت ټ ث جیم چ ح خ څ ځ دال ډال. سره تر دو ځایه پورې موږ تاسو نن وایو. تر کوم ځایه پورې؟ تر ډاله پورې. تر ډاله پورې نن وایو، نور به وروسته بیا له خره بل ساعت کې وایو. سمه ده. ښه. اوس ګورئ موږ تاسو وایو الف. شي؟ الف. الف داسې به ونیسئ، داسې به یې ولیکئ. چې شو؟ الف شو. صحیح دی. ګورئ داسې به ولیکئ له دې ځای نه له داسې. ګورئ ومو لیکه. دلته مو شروع کړو کا شکل لاندې الف. څه شو؟ الف شو. سمه ده. ګورئ اوس الف. ګورئ بیا لیکم درته الف، بل لیکم الف. اوس دو الف ته موږ یو داسې کلمات جوړوو چې د الف پکې راغلی وي. صحیح ده. ګورئ الف الله جل جلاله، الف الله جل جلاله. ګورئ وینئ الله جل جلاله. بل الف انار، انار. ګورئ په سر کې الف راغی، بیا هم الف راغی، وروسته بیا ری راغله. بل الف انا. چې انا. پوه شوئ؟ پوه. آفرین. له دې نه وروسته موږ بل څه چې لرو هغه څه دی؟ هغه آ دی. آ. ګورئ عین شه الف ولیکئ. آ الف مو ولیکو، دلته به یو ماد ورکئ آ. ګورئ دا رقم ته لاندې به یې کش کئ، په سر به یې ماد ورکئ آ. ګورئ آ. پوه شوئ؟ ګورئ زه اوس لیکم آس. دی آ، دی هم سین. څه شو؟ آس شو. آس. آس. آفرین. مثال لیکم آسمان. ګورئ مې ولیکو که نه؟ سین میم الف نون. آسمان. چې آسمان. پوه شوئ په دې باندې؟ ډېر ښه. له دې نه وروسته بل کوم حرف دی؟ ګورئ ب ده. چې ب. ب څو ټکي لري؟ آفرین. ګورئ داسې مې کش کړو، دلته داسې مې پورته کړو، دلته بیا یو ټکی ورکړو. چې شو؟ ب شوله. ګورئ داسې ولیکئ چې ب. ګورئ داسې شکل ومو لیکه ب. ومو لیده. آفرین. ګورئ ب دا کلمه جوړم باغ. ب باغ. صحیح ده. ب بابا. بابا چیرته کار کوي؟ په باغ کې. چی کوي؟ بیل وایي. ب بابا ب باغ ب بیل. بیل پیژنئ؟ چې ځمکه اړوي هغه ته بیل وایي. پوه شئ په دې باندې؟
آفرین. له دې نه وروسته موږ تاسو بل چې لرو پې لرو. ډېر ښه. ګورئ کتاب کې ګورئ پې. ګورئ بې مو ولیکله. ورته ګورئ همداسې بې مو ولیکله. خو څنګه کوو فرق یې څه دی؟ دوه ټکي له بې نه چې اضافه ورکړي پې ترې جوړېږي. پې ګورئ چې شول پې شوه. ګورئ بل لیکم درته بې. ګورئ بې مې ولیکله دوه ټکي مې نور ورکړل پې. بیا مې بې ولیکله دوه ټکي مې نور ورکړل پې شوله. مثال چې لیکم پاک. پاک. موږ تاسو باید خپل ځانونه او لاسونه پاک وساتو. صحیح ده. له هغې نه وروسته چې ګورئ بل لیکم پالک. پالک. پوه شوئ. مثال بل لیکم چې په آخر کې پې راغلی وي. ګورئ توپ. هم وکته ګورئ په سر کې پې راغله، دلته هم په سر کې پې راغله او دلته هم په آخر کې پې راغله. پوه شوئ. او که منځ کې پې راځي بیا چې بیا سپی درته لیکم. ګورئ سپی مو لیدلی مو نه خوري کله ښه. سپی خو ډېر خطرناک شی وي. وینئ پې پکې راغله. پوه شوئ پوه. آفرین. له دې نه وروسته بل حرف چې شي لرو. ګوره دا ټوله یوه کورنۍ ده، یو رقم لیکل کېږي، فقط ټکي فرق کوي. سمه ده. ګوره همداسې بې لیکم خو ټکی څنګه دی؟ دغه ټکی نه دی، دا نه ورکوم، دا ایسته کوم بیخي. دوه ټکي په سر باندې ورکوم. ګوره څه شو؟ تی شوه. څه دی؟ تی. ګورئ ګوره بل لیکم دوه ټکي منځ کې ورکړئ. څه شول؟ تی. داسې دو شروع کوئ، داسې چې ولیکئ داسې تی. ګوره زه درته لیکم هغه شی چې تاسو ډېر خوښېږي او لږ خواږه وي که نه ماشومانو ډېر چې خوښېږي کالي مالي ورباندې ککړ نه کوي. څه شي دي؟ هغه توت دي. توت. توت. تی واو تی واو. ګوره یوه بله خبره زه تاسو چال در وښیم. تاسو چې لاړ شئ له پلار نه به مو پوښتنه وکړئ. سمه ده. یوه داسې کلمه ما ته ووایه چې سرچپه یې کوم یو ډول وویل شي که له ښۍ خوا نه ووایم یو ډول وویل شي. یعنې لکه که یې چپې خوا نه وایي او که یې له ښۍ خوا نه وایي دواړه یو شی شي. څه شي دی هغه؟ آفرین توت دی. ګوره تی واو تی واو. تی واو تی توت. بلې دو خوا نه وایم. ګوره تی دا یې تی دا یې واو. ګوره دا یې واو دا یې تی. څه شول؟ توت. آفرین تاسو ډېر تکړه یې. ښه ښه. له دې نه وروسته بله تی لري. مثال لکه چې لیکم ګورې توریالی لیکم. تی واو ری یا لام یا توریالی. یو بل لیکم هغه تک تور رنګ مو لیدلی چې بیخي تک تور وي لکه توره شپه. ګوره چې تور. تور. پوه شوئ پوه. آفرین. له دې نه وروسته بل حرف چې دی یا بل څه چې دی عین شی همداسې دی لکه تی. ګورئ تی ده که نه. لاندې یو غړوندی ورکوم دا په تور قلم ورکړم چې تاسو ورباندې پوه شئ. ګورئ تی شوه. داسې مې وکړو. چې ترې جوړ شول ټې ترې جوړه شوه. تی په ټې باندې واوښته. ګورئ تی. بیا هم لیکم غړوندي به وروسته ورکړم. تی دی که نه. دو ته غړوندي چې ورکړم ګورئ چې ته جوړېږي ټې. ټې. ګورئ تی په چې باندې واوښته؟ په ټې باندې واوښتله. تی په ټې باندې واوښته. ګورئ زه لیکم ټول. ټې واو لام ټول. ټولګی. ګورئ ټولنه. پوه شئ پوه. آفرین. دلته مې یو شکل دی ګورئ. او بله مهمه خبره ده چې دا ټې چې ده ټې د پښتو ژبې خاص توری هم دی چې په دري او عربي کې نشته. ټې وینئ. آفرین. ښه. له دې نه وروسته موږ بل څه لرو؟ بل سی لرو که نه. آفرین. عین شی همداسې لیکل کېږي. تی دې ولیکل یو بل ټکي اضافه ورکړه سی. ثواب. ثواب. ګورئ عین شی ګورئ تی مې ولیکله
یو ټکی اضافه کړو څه شوه لکه ثریا. پوه شوئ پوه آفرین. له دې نه وروسته بل چی لرو جیم لرو. چی جیم. ګورئ داسې ولیکئ ګورئ یو ټکی بل ته ورکړئ جیم کېږي. چی کی جواد. مثال جیم جوار. جیم جالوان. جیم جالوان یا جیم جالوان. صحیح شو آفرین. له دې نه وروسته بل چی دی بل چی دی. عین شی داسې لیکل کېږي لکه جیم. ګورئ جیم ولیکو دوه ټکي مې اضافه وکړل چی شوه. وینئ جیم چی جیم چی. چی فقط درې ټکي دي لکه چمن. چمن. پوه شوئ پوه. چم چارګل. ګورئ چهار ګل. پوه شوئ پوه آفرین. له دې نه وروسته موږ بل چی لرو بل هی لرو. هی هیڅ ټکی نه لري. ګورئ جیم یو ټکی درلودو چی دوه لرل هی هیڅ ټکی نه لري. جیم یو چی درې هی هیڅ ټکی نه لري. لکه تاسو چې ډېر خوښېږي څه شي دي حلوا. حلوا خورئ کله کله. وایي د غریب سړي په حلوا کې غاښ وتلی وي. متل مو اورېدلی؟ آفرین. هی حلوا. صحیح دی. له هغې نه وروسته بل حرف چې دی خې ده. فقط هې ته یو ټکی موږ ورکوو. صحیح ده خې کېږي. ګوره هې مو ولیکله یو ټکی مو په سر ورکړو. جیم ټکی مو دلته ولیکو د ګودام دلته راس کړه دلته د څه شو خې شوله. ګورئ دا دم پاک کړه خې ترې جوړه شوه. خې خاوره. خې خاوره. صحیح دی. څه رقم لیکل کېږي ګورئ داسې فقط یو ټکی په سر باندې خې. له هغې نه وروسته بل چې دی څې ده. هغه حرف چې پښتو ژبې خاص توری هم دی څې. فقط د چې درې ټکي مې پورته راس کړل ډېر په زور باندې راکاش کړل پورته څې ترې جوړه شوه. ښه چې په چې باندې وخته په څې باندې. ګورئ عین شی. ګورئ چې درې ټکي وو که نه دا ټیلا مو کړل دلته مو راوستل چې ته جوړ شول. ګورئ دا چې پاک هم دلته ولیکل څې څې څادر. څادر. پوه شوئ پوه آفرین. ګورئ درې ټکي په سر. له هغې نه وروسته ځې ده چې ځې. عین شی څې لیکم خو ټکی نه ورکوم امزه ورکوم. ځې ځې. ځوان یا تاسو ځوانان. ښه ځوانان به کوم ځای تاسو دی ځوانان. ځې ځان ځې ځوان ځې ځوانان. پوه شوئ پوه. ځې ځاله په ځاله کې مرغیو هګۍ اچولي دي که نه لیدلي مو دي. آفرین. له هغې څخه وروسته بل دغو کورنۍ خلاص شوه د جیم او د چې دو شیانو کورنۍ خلاص شوه. له هغې څخه وروسته کوم حرف دی د دال کورنۍ ده. ګورئ دال دغسې لیکل کېږي. صحیح ده. دال دوا. صحیح شو. ګورئ داسې مو چې ولیکلو داسې راکاش کړئ دال دوا دال دیوال یا به اوږده ورکړئ دیوال. پوه شوئ پوه. که چیرې دال ته یو غړوندی ورکړئ. ګورئ دال مو ولیکلو لاندې مې یوه پنډه ور پشا کړه. صحیح دی. ګورئ دال له دوکانه سودا راوړله. دا لاړو دوکان ته سودا یې راوړه. صحیح دی. په سودا کې چې ګورئ دا سودا یې راوړه دا سودا چې راوړی وو ډول هم راوړی وو پکې. ډال شو ډول. ډال. ګورئ ډوډۍ هم ورسره راوړی وای د بازاره. ډال ډوډۍ. پوه شوئ پوه. ښه درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی نن له الف شروع تر ډال پورې و. لیکل مو زده کړل کلمې مو ورته ولیکلې. تاسو به په خپلو کتابچو کې هر حرف ځان ته ولیکئ او دوې کلمې به هر یوه حرف ته ولیکئ. سمه ده. آفرین. تر بیا هم په خدای سپارم. ښه وختونه.